أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو درس هغه خيوني کېو. رسول الله فرمای د دین د اسلام درې سو شپته خوینه چې بده کې عیسی په انسان کې موجوده شي څنګه الله به جنت لبوزي. هیڅ خوینه مزیدار هیڅ بدري چې محمد رسول الله په ګوته کړی دي او بده باندې څنګه الله رضا خوشالي ده. ابو بکر رضی الله عنه رسول الله دا ویله وته اخ انسان چې پتا کې دا ټول موجود دي. د دیو جن حدیث کې د امر رسول الله فرمایي د جنت ټول دروازه ابو بکر له आवाज کې شي ابو بکر تعال عزیز مونږ په تر باندې را داخل شه. وجود انسان او قیمتي به بری کې ترغیب لپاره ډېر کوی نه ذکر شي و مقصد پکې دا و چې انسان عمل کې راولي ذکر کوم خبره چې بار بار بیانېږي. عمر بن الخطاب فرمایي دا محبت علامه ده چې او غواړي چې یو سړی معلوم کې چې دا غل کم شي سره مینه ده چې کوم شي دغه د جبنه بار بار راوتنو بس دغه نه دا معلومیږي چې سره مینه ده. کوم سره چې دا خبره کوي چې اي خلکو زموږ د الله ومنه او زموږ د محمد رسول الله ومنه ته پوهې شه بده باندې چې د الله رسول سره ډېر مینه ده. قران او سنت سره ډېر مینه ده. دین د اسلام سره ډېر مینه ده. او کوم انسان چې هغه رب العالمین په مقابل کې د بل چې عظمت بیانې چې مړ طاقت خبره پلانینو منې دوی چې کله چاله دمکی ورکی او برابر شو خطر کې نه ایسه ګورېږي به دا بوجلېږي او ختميږي به. وګور حدیث مو متو شروع کړو د ابو ذر روایت رضی الله تعالی عنہ چې زموږ رسول الله نه ډېر مطالبه وکړه د وصیت او توصیه بارک بهترین حدیث او د کیسه سوالونه کړي او زموږ رسول الله کیسه جوابونه واغله ورکړه. د دیو جن انسان چې کله سوچو کې لوی نعمت د الله په نعمتونو کې قران او سنت ته چې الله موږ لرا کړی دی او شکر به سر بکار دی. وجدار چې وما من شيء اتو شيء نشته مگر زموږ الله بده کې تحلیل کړی دی تشریح کړی دی د انسان د دنیا او د آخرت پوره کامیابی. حدیث په دې طریقه باندې ابو ذر رضی الله عنه محمد رسول الله نه بوښتنه وکړه چې یا رسول الله مالا سو وصیتونه وکړه. د الله نبی هغه وصیتونه وکړه د ډېرو امور مبارک یو ورته خبره ذکر کړه چې ته زه تعالی وصیت کوم د الله نه بیره ته به رب العالمین نه یره کې یریږي او دا خبره موږ به اول کې تشریح کړه چې تقوا ویلې چې سلا امام نشابوری چې کومه معنا کړی د تاسو به دې معنا باندې خپل ځان او مخبل ځان وتلو چې اي من متقین او کنه ان لا ترى نفسك چې دا خپل ځان د یو مسلمان نه مخکې ونه غړي. تقوا دا معنا چې دا څومره مسلمانان دا ټول زمانه مخکې کته د شي عقیده ولرنه ته تقوا ولای ته رسول الله د امر امتثال ولای ته زمنګ د الله دوستي او ته رب العالمین کومکونه ځان لرا جلبای او کته دا خبره کوي چې یم دا زېمو دا بل به کې څوک خود پسندي عجب خبر بس ما خبري او تقریر بس ما تقریر او علم بس ما علم او مال بس ما علم او شهرت بس ما شهرتي راي بس ما راي ته به شه بده باندې چې انسان کې زمو تقوا نشته. دا انسان اسی په ګډ وړو باندې سر دی. اگر کنور مناګانم شوی وي دوی ورته ویل شي زدنی یا رسول الله ځکه تقوا او دغه معنا لغوي او دغه فائدې او تقوا کله په انسان کې راځي او څو مرتبه تقوا د ټول تفصیلی په یو درس کې ذکر شوی و. مجاهده به انسان کې د الله نه کومک غواړي. زدنی به مال زیات کا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي چې علیک بتلاوت القرآن والذکر ویتبه د قرآن تلاوت کوي او الله بیا دی ځکه وجدار چې دې پوهه باندې الله صبر لري کې ورنا پیدا کی. د دې وجنه امام سیوطی رحمه الله په الاتقان کې دا خبره ذکر کړې ده چې قرآن کې شل مناګانو باندې ذکر استعمال شوی دی. په شل دو مناګانو سره شیخ عبد السلام حفظه الله الموسود القرآنی کې ذکر کړی دی چې دوی شمناګان شي. به دا خبره ذکر کړې ده چې بهترین ذکر به د ټولو ذکرونو کې قرآن
د قران سره تعلق او تقسیم د ذکر او د هغه صفاتیم ذکر شو مخکي ابن قیم رحمه الله مشاخص دی باندې کتاب لیکلی لوی فائدہ به کېدار شي کله انسان قران لکینی یا رب العالمین یادای کوي واجب یاد کینو الله به دی واجب یاد کیو کړه ملګرو په مابین کې رب العالمین تشکر وکړه الله به د ملائکه په جماعت کې کمال ده چې دا لوی الله دا زور اور الله دا رزمکه او اسمانو خالق او د قران را لګون کې او د محمد رسول الله تربیت کوون کې الله هغه چې مونږ یاد کې دا کمال دنیا بسې د دنیا د خلکو عظمت بسې چې مونږ یادې یو سره بشر د بخره ور بشي بیلول نشي او تا به یاد را یاد کې ته بداو چې راځي خو پلاني شي په یاد کړم تاسو به کوم یاد کیو کې یاد نه کیسه کدا خلک مونږ تاسو وی پیژنې کوونه پیژنې څه کمال دا دی چې الله رب عزت مونږ تاسو یاد کی او دا به کله به مونږ یادې چې کله مونږ د قران سره تعلق لرو دین اور سبب ورته بزر شه بلو جزید نه یا رسول الله زیات کماله وعليك بالجهاد د اسلام د دین د اوچتوالي لپاره د اسلام د دشمن په مقابله کې هر قسمه قرباني لبیک ویل ابن قیم رحمت الله علیه دریم جلد زاد المعاد او لسم نمبر صفحه کې تقریبا 13 اقسام د جهاد به تفصیلی ذکر کړی دي دا مویل او سلور د نفس سره سلور د اسلام د دشمن سره دو د شیطان سره او درې د عام منافقانو سره زمونږ نبی کې خدای ټول اقسام را جمع شوی وو زګلوی انسانو او به دا خبر ورته وکړه چې زدنی یا رسول الله نور مال زید د الله نبی ورته خبر وکړه چې خندا په ډیر نه کوي وجه دار چې در انسان د زړه وښني د عمر بن الخطاب نه رضی الله تعالی عنہ د دې بیزه خندا تقریبا 13 درس کې یو لس نقصان نه بیان شوی چې دغه نقصان به کېږي او دا نقصان به کېږي او دا خلوی نقصانونه کې دا چې کله انسان بیزه خنداګانې کوي د انسان مګور د جنت نه شړل کېږي ځکه اقا کارونه او هغه فعل موږ تاسو په دې کې اوس تشریح کوو چې هغه په وجه باندې سړی جنت ته ور داخليږي زړه چې کله مړ شو د جنت نه محروم شي او زړه د ژوند لپاره به هغه طریقې ذکر شوی چې قران او ذکر د رب العالمین او جهاد او د محمد رسول الله تابعداري ان شاء الله یو عالم کتاب شروع کړی دا خبره خیره به دم دي چې نه بیانوم او تاسو الله په فضل او کرم سره پښپا ورس کې د محمد رسول الله 2000 الفاظ سنتين 2000 سنت محمد رسول الله انسان له پښپا ورس کې متوجي 2000 او هغه د احادیث سره ذکر کیږي چې دا 2000 کم دي موږ تاسو بالکل خپل قران او سنت نه پویم نه یو دا ویس موږ تاسو اړیو د مری شرک موږ دار کوم خلک او دار کوم ودام لیکن په دې دین کې انسان به تحقیق او کوشش هغه سره په دې باندې د لیکل شروع په دماغ کې دا خبره ورواچول شو چې د سلیریش ګنټو کې د سلیریش ساته کې انسان له د رسول الله څومره سنت متوجي تقریبا هغه چې لیکل پیرا جمع کړي د حدیثونه 2000 دا اوس کوم دي دا پیژندل پکاره او څنګه مونږ کې راشي دا پیژندل پکاره او به څنګه وسدل شي دا پیژندل پکاره او به رب العالمین څنګه ورورسي د قران او سنت کې هر څه خودلې شي د دین اورسه انشاء الله دا وعده ده هغه کتاب د محمد رسول الله په تابعداري کې بیانو چې صرف بری سلیریش ګنټو کې انسان لا کم شي متوجي دي کومه طریقه دین د اسلام او به خاص کر قران د یو دریبه د دې وجنه ابن کثیر فرمایي چې ارزه بده کې موجود خو موږ پینې پويګو زموږ د معمولی غو د علم په یو څو خبرو باندې چې اړه وراړه وي او به خلکو دا خبره کو چې قران کې ګوره دا مسله نشته او په قران کې دا مسله نشته او زمانه کو څوک په قران باندې کنه پويږي د خلک دا خبره خپل درسونه کې کوي کچرته څوک پوي دي نو ما به تاسو دا ویل چې راځي ورځو واده ورته ګونډه ماته ته به دا ګومان کې چې دا سم عبد الله ابن مسعود دی کدا ته پوښتنه وکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د سلیریش ګنټو کې چې موږ له متوجي دي هغه کم دي او کله انسان کې راځي بس به اقوال علم نشته ځکه دا حدیث مطالعه موږ سره نشته چې انسان رسول الله جن تشریح کې وی ګوري دغه نو ورسته به ورته ویل چې زدنی نن چې کوم خبره ده یا رسول الله زید کمال نورما دا غوړې مزیدار او کیسه خبرې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې وې ته خاموشي کوا الا بخيرن مگر الا من خيرن که چیرته د خیر خبره ثانه وطن به خیر تشریح شروع کا څه مطلب دې باندې سره اوس خبره د الله نبی علیه الصلاه والسلام
دا خبره موږ تاسو ذکر کړه تاسو وګړي جنت لور داخل شنو پاږي کې یو خبره یو سبب د جنت داخله دو دا بیزیا نه غړېدل بیزیا خبره نه کول بیزیا خبره کې ځان نه بنداوله لکه د عبد الله بن مسعود خبره موږ ذکر کړو مخکې یو مرګري ورته ویل چې راځي چې مجلس وکړو اول د انور ودره ودغه نور سبه موته مجلس کو ودا څنګه ودا انور د اسموته د ژوند قطکی ختمې دي او ماته د خپل ورځې د الله په عبادت باندې نه ډکو فی الايام الخاليه قران کې رب العالمین فرمایي چې د ورځې د خلکو نه اشه خالی تیر شوي افسوس عجب غب شپ کې تیر شوي او تاسو هغه انسانانو چې د شپه ورځم د الله په بندګۍ باندې ډکه کړی دا نو څنګه تاسو دغه مابین کې نن فرق ونه کما تاسو به خامخا جنت لورځي او د تاسو آیات هم قران کې الله ذکر کړی دی چې دی له ورشي مبکات العابدین د څه آیات چې خلک بالکل وژړي دا تذکرہ مخکې شوی و سلف صالحینو باندې مشکل شپه تیر شو او سبب راغی او دی وخت کې بده د شپې قیام الله او تهجد نو کړي سبب ټول عمر شړل ټول اورس الکه دا ولی وزمن لکه چې پرون رسې کوم ګناه شوی دا هغه ګناه د وجنه بیګا د شپې رب العالمین موږ راوچت نه کړو دا وګوره دومره به چې کارونه کې ځانونه نه بندول چې کله به دا غوینه وخت فوت شو نو به شړل معمولی غونډه حرکت چې د الله بندگی ورنه کله به شوی نه و نو به به کله د خپل وخت دولر آیت شوی استببکو بکان شدیدا ډېر سخت به وژړل چې لکه دا کومه تاوان کړی دی و ځ خپل ژوند راځي به باندې تلو چې موږ اوسو د سلوری کې ژوند کې سلوری ساته کې 15 ټیمه د فرض منځو په کومه توجه باندې کوو به چې موږ راځي موږ سلور 15 منټه تقریبا نیمه غنټه ته جوړیږي شل منټه او دا خبره کو چې موږ ډېر اوچت کار وکي او الله مر باندې خوشاله کی نو رسول الله ورته ویلي چې به زه خبره مکوا الا بخير مگر که شرط خیر خبره غسر خلینه راوتنه به شروع کوا عرب دا مقولم ذکر کوي وکله چې د انسان د عقل پوره شي نو قصل کلام به دا خبره کمي بیجه غړيږي نه هر چا سره بحث هغه امام شافعي رحمت الله علیه خبره چې ستا مثال بشان د زمری او د جانب مقابل مثال به بشان د سپي زمری له مناسب نه شاغه د سپي سره به داوږي خپل ځان ور باندې ځکه دغه زموږ شاو عمر ختميږي هغه تعالی دا ویلي هغه تعالی دا ویلي من حجر مشن کې رجال العابدین شبه خبر را نقل شوی و ودا په لار باندې تیریدو یو سړی ورته ویل چې ایس خلکو ګوره په دې سړی کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا څلوري ذکر کړل یو دم دغه باندې غټن خطه شو او د شنه ګیره واچو وینیو اراده دا چې موږ قتل کوی وشو زین العابدین ورته ویلي وېڅو نقصان نه ما کې ذکر کړل وسلور دا او دا وې ما کې شپږ نقصان نور مشتا کښتا سر د ضرورت هغه وزه تشریح مخبله دا سلور خو تا ما تشریح کړ خو په ما کې شپږ نور مشتا کاغې له څه ضرورت زبې د تشریح کوم چې دا خبره کله دې شل وکړه نو ایسه داخل شو او به څنګه آشنا صفاته خپل یو چپنه لرله د خرڅ کړه ملګر له دا خرڅه کې څومره پیسې وشو غیر راوړلې او دې شړې له ورکړلې دا شکر دغه د اخلاق نه متاثر شوم چیرته د بل چا په خبرو کې بیزان نه بنداو غیبتونه کې بیزه ګرځیدل صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله کدا خرڅ په پاګه کې شرط موجودي وي دغه غیبت ته کدا به شرط موجود نه وي خو بهتان دي او دا قوم باندې وځي تیرېدم رسول الله فرمایي ودا شنو کاني و د وسپنې چې بده باندې د خپل مخونه او شریعت را شری ما ویل دا څوک دی ودا دغه غیبت کوون کړي نن تاسو ګورئ مونږ ګورو زموږ شاسو اجرا زموږ شاسو مجلس زموږ شاسو جمعه زموږ شاسو جرګه په دې کې څومره غیبتونه کیږي عبد الله بن عمر په مجلس کې ناشتي اخر کې به دوه ایتونو بارے کې خبره کوم او باقي باندې صرف فیصله به ظاهري کوي چې دا کوم خبره مونږ کوو چې آیت دا خبره زمونږ د وینا سره یقیني برابر دی او که اجمن دروغ جنیو هر چاله خپل وجدان او نفس دا خبره کوي چې مړه ته خو دروغ وي به خبرو کې نو عبد الله بن عمر وینا سو د حجاج بن یوسف بدی شاه بیان کړه چې مړه دا رقم سړی دی او دا رقم او دا ورته ویل یا فلان کبه دې مجلس کې شرط حجاج بن یوسف ناس وی وتاره خبره کولې شو نه و دقه د محمد رسول الله په وخت کې من غیبت کړو نن موږ ته خوند خپل لذت یو شی باندې مزمن وسره شي نه پلانې هغه دا رقم تر یو دا رقم تر یو دا رقم تر یو دا او ته چې دا خبره کوي ته څنګه بخپله د امام بخاری رحمت الله علیه ناشنا امام تر شوی بر امامانو کې امام بخاری شه چې نبی صلی الله الحمدلله ټول امت مشما اشنا دغه وجه دا
چې د الله د کتاب نو ورسره چې قران دی ورسره د زمکه بسر باندې د مسلمانانو په نسبت باندې صحیح کتاب الجامع الصحيح د امام بخاری رحمه الله نه لك احاديث لا یادو شکر د خپل صحیح لیکلو نه لك تقریبا بریګه څلور زره بغیر تکرار او سره تکرار نه وزره نه زره احادیث را جمع دي د دې په مرقبت کې ونشه مرقبت دا تاسو ذکر کوم هغه داري وی چې کله دا بالغ شو تر وفات پورې د اچ غیبت هم دونه کی د اچ رسول الله د ملګرو مابین کې ناسو ویلکه مفلس پیژنې صحابه ویل شي او فرش ضرب او درهم او دینار نه لري نه مفلس دا من شډیر عملونه به کړي او قیامت کې به قیامت لبه رسول به د دنیا کې به چاله کنزل کړي او د چا به بدی بیان کړي اقلوی اعمال خیسه اعمال به د خلق رب العالمین ورکی به هم پر دې قرض په پاتې د اغوی بدی به الله را ولي د بر څټ باندې به کیږي جهنم لوي راکړي دا د رسول الله خبرې دا په تدبر باندې سړی به سوچوږي قسم په الله چې کله د رسول الله په احادیث کې سړی سوچوږي نو دا به ځان سره فیصله وکړي چې شرط د شلوي زموي څوک نه ګورم شو د الله نه چې اقربان علم دی ځکه چې د دویم کسر څنګه یو ځای شوی نو منتشر غیبت پلانې هغه دارکم پلانې او هغه دارکم اول زموږ شوشو عمل شته دی نه به چې زموږ شوشو د عمل چرته ممات وګړه پیدا کو بده کې اخلاص نه بل فرج او د غیر بده کې چرته اخلاص پیدا کو هغه شرایط پکې نه د قبولیت چې دروي شرایط دي کاغه به چرته پیدا کو نو ایسه به په توجه نه کو په توجه کنه به ساتینش رب العالمین دې خبره لګوري من جاء بالحسنه رب العالمین فرمای چا شراته کوي په دې عمل چې د قران او سنت برابرۍ دلته نو کوم حدیثین مفسرین بیانې زمونږ الله وې دې شنی ویل شي من فعله من جاء درکات منځ دی وکي جاء ادمنه چراته کوي اول به د منځ کوي او بیا به د ساته او بیا به رب العالمین لپاره رسي روایت کې راځي انسان کله چې خبره وکي لکه سړی د اسمان د سر نه لاندې ځمکې لپاره بریوشي ستارو جنت باندې کې لويش مسافه د شو حرکت چې ایسه جهنم نه دی الله په وګرځي ستارو جهنم باندې کې لويش مسافه د شو خبره چې ایسه جنت د دې خو سړی وګرځي نو مکارم او اخلاق کې چې رسول الله د ابو ذر لوي ویلي رضی الله تعالی عنہ کته وګړي جنت ته ور داخل شي به ځه خبره مکوا اویس قرنی هغه د شګینه سره خپل مور خدمت وکاو چې ملګری وراله وسوای بدل د څنګه دی راي ولې خلکو سره ژوند نه کوي چې وځه موږ سره د باج خلکو شي ژوند چې دا څنګه سره دوه کسان یو شي پلانې دار کم ته واغه حقدار دی او بل حقدار نه دی بس سب پورا قاضي دی او جنت الفردوس سره غیر امداد سره دی وې دې سره خو ذکر عالم چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر ماره پر یو دوسم پرې نه کو د ایسه مجبور شوم چې دې سره لړاله د دې خپل ایمان غم سره به دوی چې زمونږ د ایمان څنګه او په کوم کیفیت باندې رب العالمین له ورسو اې دې د بربادۍ لپاره د تخریب لپاره مخکې درسونه ډیر ویل شي او فتنو لپاره یو فتنه به کوم دقم ده زیات خبره ده انسان ایمان بربادي رسول الله دې سړي ویلي وې ته ګوره به ځا خبره مکوا الا بخيرین کچې د خیر خبره سنه لوځي به خیر د میدان لراش نن دعا ایتونه د سلف صالحین یو څو خبرې کوي سره صحابه ورته ویلي دې فائدہ سره وی الله بری د ابلیس نه بچي ګویا کې رسول الله موږ دا خبره وکړه چې کم سړی بیځه غړيږي او ځته خبرې کوي د ابلیس لپاره قسم دعوت دی چې راځي ما پر سر باندې سور شه او چې کم سړی بیځه خبره نه کوي او خاموش او غلی نه سي یاد ساته د ابلیس د پلان په باندې گزار نشي کېدلی دا به ته بچ ته محفوظ وېدا ابلیس علیه لعنت موږ تاسو باندې درويش طریقو باندې عملیات او تعرض کوي یو پکې دا خبره زیاتول د زموږ شوه په جامعه کې دا خبره پلان دي چې لکه ما تشرنده غړځه بل کاری نشته او خلک دا خبره کوي چې لکه خو بل چا خبره ورکوه کړه ام داتې د مجلس دی ونیو مالک ابن دینار دا فرمای اذا رايته وکله چې تا ولید چې دا زړه د کلک دی او دا دی ولید چې دا بدن د کمزور شي او دا دی ولید چې په دې رزق د الله کړه راتنګ کړه نو پوهه شه چې تا د څه خبرې کړې دي چې هغه مناسب نه وي درې خبرې کړې دي وې چې کله دې زړه کلک شو بالکل قران او سنت لږ مخکې څنګه کیفیت کې چې دا کینم داسې کیفیت او جبار لار شي ووا کیفیت وې اثر نه کوي او دې بدل مې د الله قسمه مرزونه راوسو تابع کې ناشکری کوله او د رزق راکړې دراتنګیدا وې دا ته معلومه کا چې تا چیرته به خبرو کې بیزه خبره کړې ده هغه بیزه خبره د وجه رب العالمین د درې سزاګانې تعالی درکړي
نن موږ ټول په دې سزاګانو باندې اخته یو زړونه مکلک لکه پرون د شریعت په درس کې دا ویل شو عثمان بن عفان چې کله د 22 کروڑ روپۍ صدقه چنده ورکړه رسول الله له د الله نبی ورته ویل دین را په دې خو قبل یو عمل مونږ کې بس الله جنت له بوتلی ته سوچ وکړه چې موږ په خپل ژوند کې کم د شکار کړی دی چې آیا پاغه باندې رب العالمین راضي شوی کبه موږ چرته بل عمل ونکو نو کې دې شي پورې قیامت دا پیش بیګاری ملګری سره ناسو او انجینر ډېر ناشنا خبره وکړه کله کله باز وخت کې د انسان یو خبر له توجه برابر شي مولوی شه درې کسان حدیث کې راځي گیر شو بری غار کې رسول الله فرمایي چې یو عمل پیش کړي الله لا یا الله ودا عمل می 7000 پر کړي لک پر اخیره والا لک گزاره وشو دی بل ویل ودا عمل می الله 7000 پر کړي لک پر اخیره والا ویل گزاره وشو دی دریم ویل وی الله دا عمل می 7000 پر کړي دی پر کلاواله راواله وی بالکل اګاټ تیګ لاړه وی اصل کې مولوی شه پرس کوم وتا شو په دې چې درې کسان هغه وت سلورم وسره شو زو سره څلور ارسره د مجلس کې د ناشې د جمعات زمانه نیولې دا څومره ملګری چې تناستي سپینګری کشران مشران هر طبقه والا په دوی کې من اړیو د ځان سره دا خبره فرض کو چې د درې ملګرو سره یو زشم یو په ځا دا کانه قلری کېدو د درې وړو ملګرو بهترین عمل نکړي ولري خو څلورم زوم کمام عمل کړي نو اوس به داخلاشي ک عمل منی کړي ګيري نو کوم یو عمل رب العالمین لپیش موږ به کوم عمل پیش کوزا وس دې درس ورسا انسان چې دکان لاړو د قشن به بل شي لاړو دفتر لاړو یا کور لاړو د شپې ځای برسم بزامن راکاش کړه او ځان سره د فیصله وکړي چې رسول بالغ شوی منو کوم د شی عمل ما کړی یا رب چې زه طالب دې کې پیش کوم دغه ځای کې زوی د پراخي براغلې وي مشکل د شي چې زمونږ په دې دنیا کې موږ په خپل عمل باندې دا زړه د شي خېګنه شر دغه عمل لې کې دې شي اول شی ونی کو شی ګډوډواله فکر راغلي نو ډیره شامه خبره دا فرمای مالک ابن دینار چې زړه دې کلک شو رزق کړي در اتنګ شو پریشان شو رزق درنه ورک شو په بدن دې زو فراغي کمزوري نو ته پوه شې چې ستا په دې ټول عمر کې د شی خبره کړي دا چې هغه مناسب نه و نو زموږ ټول خبره هغه نه مناسب ا مناسب خبره اول زموږ نه کیږي نه کچیر د وشي هغه د شی استهزاء په طریقه باندې وشي خطیب شیبانی سراج المنیر کې یو واقع ذکر کړی و فضیل ابن عیاض د ډیرو ناشنا عالم ناشنا د مکه مکرمه اور باندې خلق رااله نو دورته ول من اين انتم د کم جنرال قالوا من خراسان موږ د خراسان یو مکه مکرمه کې دا ناس د خلق ورته رااله نو قال بیا غور درشه خبره ورته اتقوا الله وكونوا ويرګه رب العالمین او د شي وکي چې په کوم ځای کې موږ او د الله په معنی علم لري او علم دا کوی شي به خبره ان العبد دا بنده لو احسن كل الاحسان کډیره پرنی کیږي پورا وکانه له لیکن داغه وچرګي فاساء الیه دې چرګي سره بدر وی وکړه لم یکن من المحسنین په ورځ قیامت بل الله دا نیکانو په سب کې روچت نه کی بلکې د بدانو په سب کې بودري فضیل ابن عیاض ناشتي یو ګروپ ورته ورته د کم جناله د خراسان دا وې دوه خبر اسما یاد ساتي یو چې په کم ځای کې وي د رب العالمین نه یریږي او حدیث کې دا راځي امام طبرانی حدیث نقل کړی دی افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بهترین ایمان دا چې دا خبره معلومه کی چې په کوم ځای کې زوم د الله باندې علم لري شپه ورځ ناس نه ولاړه سفر حذر غریب مالدار دویم دا خبره تقوا لري ترغیب ورکی وی عالم پوهه شي یو بنده کاغه ډیر پوره نیکی وکی خو لیکن داغه په تربیت کې وچرګا او دغه د دانی او د خوراک او سګ شي پوره تنظیم ونه کې پاندیو بد اخلاقی باندې د هغه ټول نیک اعمال الله اعتبار نه ور کوي وي ودا به بدانو په سب کې الله روشي ساتل ګرانی ساتل هر انسان اوس پرې سوچ کوي ډیر غټ جاهل په جاهلانو کې اقا انسان د شغل تجارت پیژني دې خبر له توجه یعنی په ټول جاهلانو کې وجه جاهل هغه انسان دی چې تجارت دله معلوم دی ګټه ورته معلومه ده زه تجارت ورته معلوم دی موسم ورته معلوم دی لیکن د دې ټول شیونو سره بهم دا غافل شي او سستی په ګرا شي تر دې وخت پورې شغه وخت د تجارت لاړ شي بیا بلاسونه دمه ګرامږي آیا دا مګل څه پیدا دل ور کوي ګورا احمد دې به تور مثال چې ذات تاجرم دی تجارت باندې پویم دی
وقت د تجارت مرتیاد دی طریقې مرتیاد ده او په لږ وخت کې ډیر مال ګټي خو لیکن ځان یې غافل کړي په اخوا دي خوشیونه کې ځان بند کړي چې کله چا ورته ټلیفون کې خبرداري ته خبر نه هغه مله د تجارت ختم شول ښا اوه زه خو اځي دي کې بند را باندې شوم نو آیا دې سړي ګټم کړه تاوان وکي وسراشه کم سړی چې رب العالمین کمال پیژني چې زمونږ الله ډیر اوچت ذات کمال پیژني کمال دغه سره سره د عمل مرتبین پیژني چې د دې عمل دا حیثیت دی د دې عمل دا حیثیت دی د دې عمل دا حیثیت دی به تور مثال رسول الله فرمای کله چې بدر کې ترغیب ورکړي قتال فی سبیل الله لا جهاد لا نو یو ملګری کجوري خوړلې یاد الله نبی وکړ چې د شهید شم ډایرک جنت لازم وي او وې دالاس کې څو کجوري وي یو غرزولې په دې مناسبت باندې کدا درې څلور کجوري زه خورم نو په دې باندې 15 منټه لګيږي ولې مخکې رب العالمین لزان رسول تورې راواقص میدان د جنگ لاړو حتی تر دې چې د شهید شو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شهید له الله سل درجه ور کوي د وی درجه د بل په مابین کې دومره مسافت لکه زمکه او اسمان او ابدي ژوند ته د جلال آباد ورانه پښتنه وکا چې ورېړه لري یو چوکۍ لري چې هغه په یوځای کې اغله وی او دای دې نه وشړل شو بس سړی ته ځای ونی چې څومره زور دل ور کوي کور خو پرې ده خپل جادات خو پرې ده دکانداری خو پرې ده د سړک په خوا کې د سر ریړه غو درولې سبزی لپاره د میوې لپاره چې د دې ځای چې عارضی ځای دی او سړک دی او د ټول ملت شریک دی څومره قدر دلته نو هغه ځای چې هغه جنت چې هغه څنګه رب العالمین تشریح کړي رسول الله فرمایي د نعمتونو په کې چې سترګو لیدل نه دي غوګونه اوریدل نه دي انسان بالکل تصور الته شوی نه دي نو الته چې موږ له پمدق عمل باندې 100 درجه رب العالمین راکې دی وی درجه دومره مسافه لکه زمکه او اسمان او بهم سړی دې لپاره تیاری نه کوي په ورځ قیامت چې رب العالمین مخې له ودرېږي نو څم خیل چې دا سړی بل سمږي کوی نه مګي نو دا به هغه انسان چې موږ ورته چې دا غړ جاهل دی دا به هغه انسان چې ځان په خپل دا نوم او تقدیر کې مجرته غړ جاهل دی رسول الله دا خبره کړې و الله دا خبره کړې و زما په ایمان او ما په اخو دي خوښونه کې ځم بدر من کې استوجو مې ونه کړنه وسله کسن چې هغه تجار لاس مګي او هر سړی په تولانت وای په دنیا کې به د قشن به سړی رسول مګي خپل ځان له بدا وای چې زما علامت د دې وجه حدیث کې مرضی کسړی د مرد رحم نه رابار شو رب العالمین له سجده باندې پریږو شپه کاله سجده وکي د خپل عمل په ورځ قیامت کم وګڼي حتی که یو انسان د اوی انبیاء او عمل اوی انبیاء په اندازه باندې عمل ولري او په ورځ قیامت د سروي ولیکن د قیامت سختي چې کله وګورم د اوی انبیاء او عمل بدله کمزوري معلوم شي چې مړه دا خو ته هیڅ نه کړي وس په ځان لګوره د خپل فرض مونږ دې ګورنور خو ارڅ پرې ده زموږ وسو اسلام او نه اسلام اخر اوس په دې باندې کوم چې مونږ کيو کني کوي مونږ څنګه نه لري دا خپل مونږ ته وګوره په دې باندې خپل فیصله وکړه نو یو سړی چې رب العالمین کمال پیژني یو سړی د عمل مرتبه پیژني یو سړی د احسان حقیقت پیژني چې عمل د الله لپاره پکار دی یو سړی د الله د یری مرتبه پیژني یو سړی د الله سره د مینې اسباب پیژني چې قران دی حدیث دی ذکر دی تلاوت دی یو سړی د الله د یری مرتبه د توکل مرتبه د یقین مرتبه د اخلاص مرتبه د تسکین مرتبه دا ټول د معلومي او دا بهم پکې سستی کې بالکل اغله ورګوري نه او دا چې مړ شي آیا دا په شان د هغه دنیوي تاجر غوندې لاسونه مګي کبي نه مګي صرفت العمر في لحو ولعب فآها ثم آها شاعر فرمایي عمر مې اسی تیر کی افسوس قسم بالله چې موږ تاسو افسوس کوو دا د حسرت رضا قران کریم کې رب العالمین او رسول الله فرمایي افسوسونه به خلق کوي افسوس نه به افسوس څه پیدا افسوس کوونو تا د رب العالمین قدر پیژندلې د دې عمل مرتبه پیژندلې و د توکل مرتبه پیژندلې و د انابت مرتبه پیژندلې و د اخلاص مرتبه پیژندلې و د محبت مرتبه پیژندلې و د الله د عظمت مرتبه پیژندلې و او به دې په دې ټول شین کې ځان ور مصرف کړي نه دي او ځان دې په کې استعمال کړي دي نو ستا مثال په شان د حق تاجر دی تجارت هم کولې شي وخت مرته معلوم دی او ګټه معلومه ده او ارچ معلوم دی خود په اخو دې خو کارونه کې ځان بن کړي ځان په خپل ملامت کی به به الته سړی په خپل ځان لوي چې ځان ملامت تعجب خو بده باندې چې ډېر انسانان په دې خپل ځمانه سوچ نه کوي سره ده دینه مشرکان هغه په دې باندې اقرار کوي چې رب العالمین شته او دې منو چې الله رازق دی
او د منو رب العالمین ګوره د مرګ د ژوند اختیار لري او دا خبره منله چې زمونږ د ټولو تندیو اختیار هغه د رب العالمین په دلاس او قدرت کې کله چې وغواړي چې موږ لمات راکې بس ماتي شو غواړي چې تم جوړ او دا مرته معلومه چې دا زونه د خلکو د الله په لاس او دا معلومه چې الله په عرش باندې قادر دی په عرش باندې پوهه دی حلو مجرا مشه به ورزا لیکن د دې باوجود دی خلکو د رب العالمین کې واجب بندګي نه کوله مشرکانو دا منل کني منل چې الله خالق دی د منل چې الله رازق دی ژوند کول کوي مړ کول کوي زمونږ زړونه دغه پلاس زمونږ بدنونه دغه په قدرت خو به هم د رب العالمین توحید نه منو شرک ور سره کوو د بل چا بندگی کوله تکلیف کې وبل چا وړاندې کېده او بل چا به رامدد شویلې د خپل ځان بارکه د قوم بارکه به دا فیصله کوله کدا پلانین وی زمونږ د عزت فیصله کدا نه زمونږ د عزت فیصله دا به کوله اقبال الغیر دا معنا او سره د دینه چې به په دې باندې اقرار هم کوي چې موږ دا کوم غیر الله له روان شي دا فقیر دی عاجز دی موږ له ضرر نشي د پکولې نو دا دواړه عقیده ور او وبا کوم د شی وایو چې الله خالق دی الله مالک دی الله متصرف دی او زموږ زونه دغه پلاس کې زموږ د بدن دغه پلاس کې لیکن بهم خپل عزت موږ په یو بل شي کې ګڼو د خپل عزت په سلام موږ د بل چا په خبرو یې ګڼو د خپل عزت په سره هغه د بل چا په وجود یې ګڼو کدا پلانې زموږ په دې ملک کې موږ ور عزت منو کاغه لاړ ګور موږ به عزت کېږو یاد ساتئ دا عقیده د رب العالمین د خالقیت باره کې چې کوم عقیده موږ ښکارا کړی د آیات د دوړ سره جمع کېدی شي دلیل له بده باندې چې به موږ مخینه خبره اسی دروغ دي کوم ګوي چې الله خالق دروغجن یو کوم ګوي چې الله زمونږ رب دې دروغجن کوم دا خبره کو چې زمونږ د بدنونو د الله په قدرت کې دروغجن کوم دا چې زمونږ زونه د الله په قدرت کې دا ګوره دروغجن کوم دا خبره کو چې رب العالمین زمونږ ژوند کوون کې مړ کوون کې ذات دې دروغجن کوم دا یقیني د زړه نه منل نه به په ټولو شینه کې مونږ توجه چاله کوله به مو دا فیصله نه کولې چې پلانین وی زمونږ عزت او کاغنی زمونږ ګوره بے عزتی به مونږ د څه منله ک په دې ملک دین د اسلام زمونږ عزت او ک دین د اسلام لاړو زمونږ بے عزتی دلیل له بده چې هغه اقرار هغه منځونه او دا ورسنه په بل رقم د زموږ د حرکتونو شروع کېدل دا ور وبدي دا دوړ سره جمع کېدي نشي موږ به دروغجن یو موږ به بيزي شینو کې ځان بند کړي رسول الله فرمایي تاسو هغه خبره مکو چې خیر پکې بیانې تعجب خلا په دې باندې جو سړی ځان له مسلمانم وي اقرار هم کوي په دې باندې چې دا خالق حق دی اقرار هم کوي په دې باندې چې رب العالمین زموږ متصرف دی او په دې ټول شینو کې هغه متصرف دی او دا ټول اقسام د بندګۍ دغه پوری دی اعلان هم کوي په دې خبره باندې چې الله دی یوازې خدایغي باوجود د رب العالمین سره به مینه نه کوي کوم مینه چې هغه موږ نه غواړي دغه باوجود رب العالمین تعظیم به نه کیږي نه دغه باوجود رب العالمین نه یره به د بزړه کې نه شوق بالکل الله لنی شوق حتی سلف صالحینو به ویلي وی چې کله موږ د شپې سملو موږ له جړه راځي ولی وې ځکه موږ باندې خوب راځي زموږ د الله ما بین کې شپږ غنټې جداواله راځي په دغه غنټو باندې قسم په الله چې موږ خپایو خوب طبيعي شی کنه دی بالکل دی چې کله خوب طبيعي شی صرف د الله د ذکر نه راپدي خو دی وخت کې لګ بنديږي دوی په خپل خوب باندې ژاړي مینه وزیر ویل شي مینه موږ هم ځان له شمږ د الله سره مینه پیژنوم نه چې د الله سره مینه ویل شي سلام د الله په څمکه د غیر قانون د الله قانون بے عزتی د رسول الله سنت بے عزتی زمونږ په تندې کې چرته گنجواله نه لري چې شتو کنه خو کزما په مادیات باندې چرته ټکر راځي نو اوه هو به زما چغله ګوره دلیل به دې چې ګوره موږ ځان مسلمانانو وایو او به رب العالمین سره موږ اظهار دمه نه کوو موږ به غلط عقیده را غلط عمل لري رسول الله فرمایي ودا به اساس مخکاره کوه ابو ذر لوي ویلي قران کریم کې رب العالمین فرمایي تاسو سوچ کوئ دی آیات څه دی آیات تاسو زویم ويقول دي خلق له وجه تاسو رزق تو سوق درکې من السماء والارض دبرنا ولاند سوق مالک دي غوګونو د سرغو تاسو له درکړي ومن يخرج الحي من الميت سوق رو باشي د ژوند د مړینا او سوق رو باشي د مړی د ژوندینا او سوق د دې اسمکو اسمنو اخترمن دي ګرمي یخني شپه او ورځ فسيقولون دا ټول بوي الله دا کارونه سوق کوي الله نو به الله څه خبره کړي دي خبره کې مش مقصد دی قل ورتو افلا تتقون نبي اول نه یریږي څه مطلب زمونږ د غوګونو زمونږ د سرګو زمونږ د ژوند زمونږ د مر د شپه ورځ انقلاب راوښون کې ذات څوک شو الله او بهم الله زمانه نه یریږي څه معنا شبر غلط استعمالېږي په کوم ځبانه چې ځخه پکېږي مال ته حاضرې چې په کوم شي خوشالېږي مال ته غیر حاضرې بندګي مالکاینا
او کوم شینو باندې تعالی ما امر کړی دی هغه راوړاندې کېږي نه طاغوت پسې ور رواني حرام پسې ور رواني د رب العالمین سره د مینه نشته د الله ذکر نه کوي دنیا پسې رواني نو الله رب عزت فرمایي ولی به یریږي نه دلیل په دې باندې شکل موږ په دې بل طرف روان شو د مخ کې ایمان او تقوا کې موږ دروغجنو دا به نه وخت کار مونږ کړی دی کم سره چې اقرار کوي رب العالمین پر ربوبیت او د الله نه یریږي نه دلیل په دې باندې چې دا اقرار غوړه به زیاده څه مطلب دی یو سړی دا و چې الله خالق دی مالک دی متصرف دی زمونږ رب دی لیکن دغه به وجود رب العالمین نافرمانی کوي دا سړی دروغجن دی په دې مخ کې اقرار کوي کزیم کتای کمو ته څومره و چې رب العالمین دا قران را لګلې او هغه د زمکو اسمانو خالق او هغه په عرش برابر او هغه محمد رسول الله رب او هغه زمنګ رب او دا قران موږ لاره لګلې دي او دا ټول مخلوق هغه له محتاج دي خو لیکن به کو ګناهونه دا مخکې څومره اقرارونه چې موږ کو دا ټول ګره موږ به دروغ جنیو دا به هیڅ پیدا موږ نه راکې د قران دې آیت سره معلومیږي چې دا مخدوش دی بیزه قران کې رب العالمین فرمایي یا ایه الناس ای خلقو یاد کړه د الله نعمت قران یاد کړئ اي بل څو خالق څه سوا د الله نشته سره رزق درکې نه لا اله الا هو حقدار د بندګي هم دغه یو الله دی نو دلیل په دې باندې چې ډیر کرته انسان هغه د علم دعوه کوي ډیر کرته انسان هغه امي هغه ټول په دې مصیبت کې واقع داویم ډیر اوچتي او په مخالفت رب العالمین کې واقع نو مخکې چې کومه دعوه من کړي الله رب عزت فرمایي چې دا غي به زیاده ابو ذر سے ورته ویل نو یا رسول الله زدنی مال زید کا وته به خاموش وسیګا مگر کچیر درنه د خیر خبره کې ده به غړېګا وز د هر سړی په ځمانه سوچ وکي کله د خبره کې چیرته پیدا و د دنیا او د آخرت او د ایمان او د اسلام به د خبره کوي و الا کې غل دی ودرېږي کو نه درې د انسان الله به جنت محرومي په قدرې سوچ په تو خو نه کې یو خویدا بیزه نه غړېدل کسړې بیزه غړېږي دلیل په دې باندې چې انسان به الله د جنت محروم کی رسول الله فرمایي وېد چې انسان بل الله ټول مخلوق وړاندې راوالي ذلیل به کې وي سبب جهنم له ورغورځي نو الله رب عزت موږ تاسو د حق وینا توفیق راکړي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین